دومره مبارک ذکر د رسول الله مبارک فرمایي صلی الله علیه وسلم وایي کوم انسان چې د سحر د مانځه څخه وروسته دغه مبارک ذکر فقط 100 دفعې ووایي د ځمکې پر مخ به له ده نه بل ښه انسان نه وي. سبحان الله. رسول الله مبارک فرمایلی دي. ورونو او خویندو دا ویډیو در سره د الله د رضا لپاره ریپوسټ او د ثواب په خاطر مخکې شیر کړئ چې نورو مسلمانانو ته هم ورسیږي او دا مبارک ذکر ووري او وی وایي. الله متعال به تاسو ته اجر او ثواب درکړي. د ثواب کار ده، د ګناه کار نه ده، صدقې جاریه ده. ورونو او خویندو رسول الله مبارک فرمایلی دي وایي که یو چا د سحر مونځ وکړ او همغسې پر ځای کېناسته، نه یې شاته تکیه وکړه، نه یې خپې راټولې کړي، یعنې چې په کوم شکل اتحیاتو باندې ناست ده او په همدغه شکل کینی او دا مبارک ذکر 100 دفعې ووایي، د ځمکې پر مخ به له دغه انسان نه بل ښه انسان نه وي. زموږ خوږ جانان رسول الله مبارک فرمایلی دي. هغه مبارک ذکر دا ده: بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. دا مبارک ذکر ده. که چا دا ذکر د سحر د مانځه څخه وروسته وویلې، رسول الله مبارک فرمایي چې کوم انسان دا ذکر 100 دفعې ووایي او هغه هم د سحر د مانځه څخه وروسته، د ځمکې پر مخ به له دغه انسان نه بل بهتر او ښه انسان نه وي. سبحان الله. ورونو او خویندو نبی علیه السلام فرمایي ویتر او تازه دی وي، نورانی دی وي هغه مخ او خوشحاله دی وي هغه زړه کوم انسان چې زما حدیث مبارک ووري او زده کړي او د ثواب نیت مخکې تر نورو مسلمانانو پورې ورسوي. دا ویډیو د ثواب لپاره مخکې شیر کړئ، صدقې جاریه ده. او د سلام جواب هم په کمنټ کې راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.